ملګرو سلامونه به اخلي ماجدمن دي ما خوږ ملګری خوږ یار د کالج د وخت اوس هم راسه کالج کې دی حماد خان مې کلي ته راغلی دی او ملګرو داسې کار دی چې دا وایي شربت روح افزي شربت ملګرو داسې کار دی چې په یارانو د سر کله کله شربت چې څښي دا د میلمه دوست او ملګرو زموږ د کلي ښایستونه ښکلاګانې رڼاګانې په دې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه په دې کې چې رباب کېږي حماده په خپله به ټنګېږي بالکل وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي دا د حماد ته ډالۍ وي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه حماد ته مې ویل داسې کار دی د حمادو په پټ بابا کې دوکان د ریشو دوکان دی نو ډېر زیاته مننه کوم چې حمادو وایي که نیمه یم که نیمه نه یم مازدیګری به د شیر کلي ته راوړم حماد وایي چې نیم یم او که نیم نه یم خو ستا خواله به ځان را رسوم دلته به راځم دلته به ټاپې کوو دلته به سندرې کوو دلته به ژوند ښایسته کوو دلته به د پښتو ژبې خدمت کوو داسې کار دی ملګرو چې حماد خان مننه کوم شربت مې ځان سره راوړو شربت به هم څکو او دوه درې شعرونه به ډالۍ کوو حماد څنګه ښه ژوند دې څنګه تېرېږي دا د کلي ښکلاګانې دي رڼاګانې د کلي ساده روایت دی حماده موږ سره دونه وجري دغه نشته دی خو بیا هم د کلي ښکلاګانې رڼاګانې دلته به کینو ژوند به ښکلی کوو ژوند ښکلی کول غواړي ملګرو داسې نه ته په حجره او دغه کښېنې ژوند ښکلی کېږي په شینکي کې په باغونو کې په ښکلی ځای په ښکلي سیندرۍ کې حماد څنګه اخیسته کېږي وایي سړی لږ ټایم وباسي راچکر شي مړه په ایمان تنګ به شو په کور کې ما رنګ مې ته وکړم چې دره خواله لاړ شو نور خاص هم څه نشته دی ګپ شپ به ولګوو نو حماد تر یو شعر ډالۍ وي مننه وایي قاضي ته ووایه ته دا پېژنې د محبت دغه سزا پېژنې او د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د بر کلي ملا پېژنې او زما تصویر چاته خو ویلې ای جینې وګوره ته دا پېژنې او حماده چې تا ته وي او په تا پورې وي دانشه ته هغه خندا پېژنې